الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مناسبات دي آیات د مخکینی صدا دی چې کله الله سبحانه وتعالى غدرې ډالې ذکر کې مؤمنین، کافرین او منافقین او د دې د سعادت او د شقاوت او د ایمان او د نفاق هغه څه ذکر کړل چې د تمیز په باندې رسي. نو د دې لپاره مثالونه هم ذکر کړل. اوس الله سبحانه وتعالى عام خطاب کوي په دې خطاب کې مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو مؤمنانو او متقینانو د ایمان لار ټینګه کړئ، او منافقینو ته په دې کې یا الناس عبودو کې خطاب دی چې ای منافقینو تاسو چې په خله یې لګي زړه تم کوزه کوي، اخلاص پیدا کړئ د الله سره. او کفار ته په دې کې دا خطاب دی چې ای کفار تاسو ایمان راوړئ. یا ایها الناس عبدوا ای خلق الله عبدوا ربکم، ای د آدم علی السلام زامنو، ای هغه ټوله چې د آدم علی السلام اولادای تاسو. یا ایها الناس عبدوا ربکم، تاسو عبادت د رب وکړئ. ای مؤمنانو تاسو د الله توحید باندې ټینګ شئ، تاسو د ایمان لار ټینګه کې معنا ده. او ای منافقینو اخلاص پیدا کړئ د الله سره. او ای کفار تاسو ایمان راوړئ. هغه رب الذي خلقكم چې تاسو پیدا کړی او الذين من قبلكم، او هغه کسان چې مخکې تاسو نه دي، چې تاسو نه مخکینی خلک هم پیدا کړی دي په خپل قدرت سره د آدم نه. لعلکم تتقون، او د دې لپاره چې تاسو په زمره د متقینانو کې راشئ، په زمره په ډله د فائزینو کې راشئ چې تاسو کامیاب شئ. الذي هغذا جعل لكم الارض، چې ګرځولې د تاسو لپاره مځکه فراشن فرش. نه د خدای پاک د دغه هغه ور په یادوي، دغه نعمتونه ور په یادوي چې دغه نعمتونه ظاهر شي چې تاسو ته مځکه فرش ګرځولې ده. والسماء بناء، او اسمان یې تاسو لپاره چت، د مځکه لپاره چت کړی مرفوع لوړ. وانزل من السماء، اور نازل کړی دی من السماء د اسمان نه ماء اوبا، فاخرج بیا رستل دی به په دوبو سم من ثمرات قسم قسم میوه، رزق لكم چې تاسو لپاره روزي شي. ولن فلا تجعلوا، نتاسو چې الله جل جلاله دومره احسانات کړی دي، خدای پاک داسې جلیله نعمتونه په تاسو باندې را نازل کړي دي، نو تاسو هم داسې مکه چې د خدای سره شریک نشئ. نو فلا تجعلوا لله اندادا، نو تاسو منی سئ الله ته اندادا شریکان. وانتم تعلمون، او تاسو په داسې حال کې چې تاسو خپويږئ چې الله جل جلاله لاره شریک نشته، او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه شیان چې تاسو د خدای سره شریکوي دا نه یو شی پیدا کولای شي نه چې روزي ورکولای شي، نو تاسو د الله سره شریک نشئ. وان کنتم فی ریب، او کچرته تاسو په شک کې وای مما نزلنا، دغه کتاب نه چې موږ را نازل کړي په خپل بنده محمد رسول الله باندې، په دې شک کې وای نو چې دا تاسو داسې وایي چې د نبی علی اسلام د ځانه جوړ کړی دی، او رسول الله هم بشر دی، او تاسو د بشر څخه مقابله کیدای شي، تاسو مقابله ورسره وکړئ، خو نه یې شي کړی رسول الله د الله د خوانه راوړی دی. نو فاتو بسورتين، نو تاسو راوړئ چې چیرته تاسو په شک کې وای دغه غسنه چې موږ را نازل کړي په خپل بنده. نو فاتو بسورتين من مثله، تاسو راتګو کوي په یو سورات خو چې په مثل د قران باندې وي، یو سورات راوړئ په مثل د قران باندې، انداسه په فصاحت او په بلاغت او په بیان کې قران ته ورته وي. ودعوا شهداءکم، او تاسو راوړئ خپل انصار، خپل اعوان، دا ټول راوغړي چې تاسو همکار شي په مقابله د قران څخه غیر د الله نه، من دون الله، بدون د الله نه. ان کنتم صادقین، کې چیرته تاسو په خپل خبره کې رښتینی وایي چې دا رسول الله د ځانه جوړ کړی، دا د بشر کلام دی، خو د بشر څخه مقابله کېدای شي، راوړی تاسو هم داسې یو صورت. فلم تفعلوا، کې چیرته تاسو د قدرت پیدا نکو چې په مثل د داسې صورت د قران د صورت داسې یو صورت راوړی او عاجز شئ په ماضی کې،
نو ولن تفعلوا نو هیڅ کله په مستقبل کې هم بس تاسو د قدرت پیدا نه کوي په آینده کې چې په مثل د قران د سورۃ دغه سي سورۃ تاسو جوړ کړئ شي ولن تفعلوا د قران اختیار دی چې د آینده په نسبت هم دوی ته د اختیار ورکړي چې هیڅ کله به تاسو مقابله ورنشي کوي لکه بل ځکه چې الله فرمایي لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا دی براتګ ونشي کړلای په مثل د قران سره کا بعضی د دې بعض نور سره دی همکار وي نو تاسو چې کله د دې قدرت نه لري چې د قران سره مقابله وکړي نو فتقوا النار التي نو بیا ځان وساتای دغه ورنه ودار شي د خدای د عذاب نه التي حق وقودها الناس والحجاره چې دغه خاص او خشاک خلق او انسانان دی په غوسه په بلیږي دغه بیا ودار شي انکم تاسو چې وعدت للكافرين چې دا تیار شوی دی د کفارو لپاره چې د کفارو لپاره تیار شوی دی دا ور تیار دی شته دی اوس هم دا کې اهل سنت والمغ مذهب اهل سنت والجماعت دا دلیل دی چې د جهنم چې دی اوس هم شته دی او دا په ممزکه کې دی داشته ځکه دا د سند چې پاینده کې پیدا شوی دی او شته دی دغه دلیل دغه آیت نسی وعدت للکافرین چې تیار شوی دی د کفارو لپاره دا سنوي چې تیاریږي یعنی تیار شته دی نو دا دلیل په دوه باندې چې دا تیار پیدا دی او شته دی وسنه علم امدا خبره کوي چې د مزکه په میانس کې ور دی وبش څومره چې علم مخ کې چې د قران حقانیت ثابتېږي وبشر الذين امنوا او تاسو زیر ورکې مؤمنانو ته او عامل الصالحات او هغه کسانو ته چې دوی د ایمان په څنګ کې صالح عملونه کوي محسنینو ته چې دوی ایمان او صالح عمل جمع کړي داسې زیر ورکې ان لهم جنات چې په تاکسر دوی لپاره جنتونه شته تجري من تحتها الانهار روان بلاند د نه ځنه نهرونه بروانو کله ما رزقو پر وخت کې چې دوی ته روزي ورکړي شي منها دغه میوه من ثمرتين د میوه رزقا پر وخت کې دوی ته چې روزي ورکړي شي د میوه د جنت نه نو دوی به داسې وي قالوا هذا الذي دوی هذا الذي هغه میوه ده رزقنا من قبل چې مختر کړی شو مخکې په دنیا کې دا د دنیا او میوه ته ورته ده چې موږ تاسو په دنیا کې کومه معنی خوړله او کله چې وخوري خوان به بیل وي رنگ به د دنیا معنی ته ورته وي یاد من قبلونه مطلب دا دی چې په جنت کې تمخ کومه میوه خوړلې وي بل ورې چې کله خوري نو دا جنتی به داس وي چې دا هغه میوه د چې مخ کې وخوړه او کله چې وخوري نو خوان به بیل وي دغه ځان ته خوان دي دو ځان ته و اوتو به متشابهه نو دلته هم د سوي چې ملائکه به ورته راوړي د میوه نو چې کله ورته راوړي دوی ته د ملائکه د خانه نو ملائکه ورته چې کل یا عبد الله وخره د میوه فاللون واحد والطعم مختلف ملائکه ورته وی رنگ یو قسم دی مخکینی میوه ته ورته دی خو خان بل دی و اوتو به متشابهه او دوی ته راتګ وشي په موږ راو بولل شي دوی ته متشابهه چې په شکل او په منظر کې به یو بل ته ورته وي او په خوان کې به بیل وي په خوان کې به خوان به یو د بل څخه فرق لري ولهم او د جنتیانو د لپاره په د جنت کې ازواجون خزي دي مطهرتون پاکي دي دې د لپاره په جنت کې حور دي سپینه تور او غټ سترګې ولا او دا پاکي دي د چټلې نه د حیز نه د حسی او معنوي چټلې نه ټول نه پاکي دي تفسیر مجاهد تفسیر کې وایي چې دا پاکي دي د حیز او د نفاس او د غائط او د باولو دغه د انساني کوم حاجتونه دي دغه شان نه پاکي دي نه خام نه او دغه شان نه او د دنیا خځه چې کله ایمان تیر کا دا به د حورو نه ډېر ګلالای وي اجمل ډېر ګلالای به د حور العين نه او نبی علی اسلام فرمایي چې کومه د دنیا خځه چې ایمان کله تیر کا دا به د حورو امیر وي مشرب وي په حسن او خلا کې هم د حورو نه ډېر وړاندې ډېر مخ هم فيها خالدون دی به د همیشه لپاره په جنت کې کله چې الله سبحانه و تعالی بیان کړ دلیل واضح دلیل قاطع دلیل چې قران دی الله کلام دی او دې ته شک لاره پیدا کولای نشي او دا معجز کلام دی نو بیا
الله سبحانه وتعالى د دې ته وی چې تاسو کدا څه وی چې دا بشر جوړ کړی دی نو بیا اعلان ورته وکړ اختار ورکو چې تاسو په اندازه د وړ صورت د قران سره مقابله وکړي چې همداسې فصیح وي او همداسې بلیغ وي نو هغه ورته هغه اختار یې مخکې ورکو مخکنه یو آیاتو کې نو دې دغه عاجز شول بیا قران اختار وکړو چې پاینده کې بم تاسو دا کار ونه شي کولای نو ایمان راوړی اوس دلته په دو آیاتو کې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده دلته غ شبهه ذکر کوي چې کفارو هغه د دې لپاره ذکر کوله چې نعوذ بالله من ذلک په قران کې عیب دی هغه بدی په خپل نظر صدا به عیب بللو چې ولې خدای په قران کې مچي یادوي ولې مچ یادوي ولې هغه یادوي د ترکشا کې یادوي ولې مګا یادوي نو الله سبحانه وتعالى دغه شبهه جواب ووي او الله جل جلاله دی باندې رد وکړو چې اصلا بیا کله تاسو یې ځکه چې دلته خدای په کوم مثالونه بیانوي نو د وړ شي د پر وړ مثال بیانېږي د غټ شي د پر غټ مثال بیانېږي د حقیر شي د پر حقیر مثال بیانېږي نو دا خو چې خدای پاک د وړ شان ذکر کوي د مثال په حیث باندې د قرآن په فصاحت کې هیڅ کوم عیب نه لري د قرآن په اعجاز کې هیڅ کوم عیب نه لري دا نوز دغه فصاحت موږ تاسو ته خی دغه بلاغت موږ تاسو ته خی چې رښتیا د وړ شي د پر وړ مثال بیانېږي د حقیر شي د پر حقیر مثال بیانېږي نه الله سبحانه وتعالى خبر ورکو چې خدای پاک د دینه د نه پرېږدي د مثالونه خدای پاک بیانوي ان الله لا یستحی الله جل جلاله نه پرېږدي ان یضرب مثلا چې دای بیان کا د بیانونو د مثال الله نه پرېږدي بیان د مثال کوي الله نه مني کی د بیان د مثال نه چار مثال الله بیانوي کې وړ وی کې غټ وي یا دربا مثلا ما بعودتن د هغه کده میاسی وي فما فوقها او هغه کده میاسی نه د وړشوي په حقارت کې دا ټول خدای پاک بیانوي نو فاما الذين امنوا فهغه کسان نو الله د دغه لکه څنګه چې د پیدایښت نه معنی نه وروړي نامدارنګ الله جل جلاله په خو باندې د مثال بیانول نه خدای پاک معنی نه وروړي د الله مخلوقات فاما الذين امنوا فهغه کسان چې ایمان راوړل دي او علمون دوی پوي انه الحق چې د قران چې د حق دی ربهم د خدای د خوانه مؤمنان د سوي چې رښتیا د قران حق دی مثال د قران حق دی ځکه چې د دې هغه د پرم مثال د پرم داسې مثال پکار دی رښتیا چې ډېر ښه مثال دی دا ډېر ښه ورسره برابرېږي لکه چې الله فرمایي کنه داسې مثال مخکې خدای پاک په یو بل آیات کې الله سبحانه وتعالى بیان سورۃ عنکبوت کې خدای پاک وی دا کوم خلق چې بدون د الله نه په نور شانو باندې تکیه کوي په خپل بوتانو باندې دا مثال لري لکه ترکشا کې په کور کې چې ځان ساتي د ټول نسسترین کور هغه د ترکشا کې دی نو دغه هغه شی چې کوم ضعیف دی هغه بوتان نسبت الله ته چې کوم ضعف دی نو دغه ته ضعیف مثال خدای پاک بیان کوي چې هغه ترکشا کې دی نو مؤمن داسې وی چې رښتیا هم دغه څه چې په دوی سره ځان نشي ساتلی نو په بوتان باندې تکیه کولم دا د انسان لپاره هیڅ کومه ګټه نشي رسولی نو الله فرمایي فاما الذين امنوا واما الذين او هغه کسان فاما الذين امنوا فهغه کسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون دوی پويږي انه الحق چې دا مثال دی الله چې دی د حق دی مې ربهم د خدای پاک د خپل دوی د رب نه د حق دی مؤمنان داسې وي چې دا مثال د الله د خوانه دی بالکل حق دی دوی په دې باندې پويږي واما الذين كفروا او هغه کسان چې دوی کافرون شوي دي فيقولون دوی وی ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړي الله په دې سره د مثال خدای په قدوسه څه اراده لري د دوه حقیر شانو باندې چې دای مثال بیانوي نو په دې باندې خدای پاک څه اراده ده الله د دې پرات کې وایي یضل به کثیرا الله د دې پرات کې وی الله گمراه کوي په دې مثال سره ډېر ويهدي به كثيرا او لارا او هدایت ورکوي او لار په پیدا کوي په دې مثال سره ډېر مؤمن لار په پیدا کوي حق ته ځان په وصل کوي او کافر گمراه کیږي هغه اعتراضونه کوي دلته خو کفار خو ډېر دي وی گمراه کی په دې سره ډېر او هدایت کی په دې سره ډېر نو هغه هدایت شوی کم دي نو څنګه قرآن شریف دلته ډېر ووي نو هغه لګ چې کای پیخوي هغه چې دی هغه ډیر دي توغه نه چې هغه ډیر وی کای پی
بیکار وي. یعنی دلته کیفیت ته اعتبار ورکول کی. لکه کم من فئه قلیله فئه کثیره باذن الله. نو معنا دا ده چې مؤمن پاک مؤمنان کلګ هم وی هغه ډیر دي، هغه د غډیرو نام په غډیرو باندې یعنی زورور دي. معنا دا ده کیفیت نشته دغه کې بیا انسان سرشمېرنه ته ورکوي ارزښت. په دغه کې علما ارزښت لري، په دغه کې علما ارزښت نه لري، په کې هر یو رائے یو شی. او بالکل نو تبل ځکه الله فرمایي چې اگر که ته د خبيث د طيب سره برابرېدای نشي، پاک د طيب سره دا پاک چې د خبيث سره نشي برابرېدل. ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر که ته په تعجب کې و چې ډېروالی دی چټل شي، کار څومره ډېر د چټل شي ډېر هم وبولي، خدای د پاک سره برابرېدای نشي. نو دا چې په کایف کې بیا دا هغه چې د مؤمنان هغه ډېر دي په کثر وما يضل به او نه گمراه کی په د مثال سره نه گمراه کوي الله په د مثال سره الا الفاسقين، مگر هغه څوک گمراه کوي چې هغه د الله د دین د اطاعت نه خروج کوي. هغه څوک په گمراه کیږي چې هغه هدایت غواړي نه. اوس دغه فاسقینو صفاتونه شمیري. فاسقین څوک دي چې په دې مثالو سره د الله په دې مثالو سره گمراه کی. الذين دعا کسان دي ينقضون عهد الله، چې دوی متوي د الله سره کوم تعهد کړی هغه متوي. من بعد میثاقه، پس د محکم تعهدنا، پس د محکم تعهدنا دوی هغه تعهدونه متوي چې دوی کوم تعهدات په آسماني کتابونو کې ورزکړای وو چې موږ په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو. نو هغه تعهد اکلک تعهد چې دوی ورسکړای وو چې موږ به ایمان راوړو په الله باندې او رسولان به تصدیق کوو او په شریعت په باندې به عمل کوو، کلک تعهد کړي وغه تعهد دوی متوي. ويقطعون او دوی قطع کوي ما امر الله، هغه څه چې الله امر ورته کړی، ايو صلی چې وصل دی وشي. الله د خپلوي دی وصل هغه کړی دی، امر کړی به ان يوصل ما امر الله به ان يوصل. الله د خپلوي د وصل کولو امر کړی دی، دوی هغه خپلوي قطع کوي. الله جل جلاله د مسلمانانو د وحدت امر کوي چې دا یو د بل سره باید وصل شي. دوی د مسلمانانو منځ کې تفرقه راولي. نو هر امر د خدای په ماتول نو بس دا قطع دی غرض. همدغه په دوی کې یعنی د خپلوي قطع کول د دونه یو جز دی. نور د خدای پاک اوامر قطع کول نور په ټولو کې دا عام دی چې د خدای پاک اوامر یې قطع کړل، بس دا په دوی کې راغلو. ويقطعون دوی قطع کوي ما امر الله، هغه چې الله امر ورته کوي یوصل چې وصل دي شي. ایمان په محمد رسول الله دی واصل شي، په انبیاء دی ایمان واصل شي، خپلوي دی واصل شي، نو دوی دا قطع کوي. ويفسدون د مسلمانانو میانځ کې مسلمانانو سره محبت واصل شي، یووالی دی واصل شي، دوی د ټول قطع کوي. ويفسدون فی الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون، دا توانمندون کې خلق دي. کیف تکفرون، تاسو به ول کیف تکفرون، دا استفهام د توبیخ د باره دی. کیف تکفرون، نو څنګه به تاسو کافر کیږئ بالله په الله باندې. وکنتم امواتا، په داسې حال کې چې تاسو مړه وای، تاسو نطفه وای د پلارونو په شاګانو کې او د مورانو پر رحمونو کې او یا خو په خاورو کې وای. فاحیاکم، بیا الله جل جلاله را ژوند کوي، راوي استي دنیا ته. ثم یمیتکم، ژوند چا درکړی روح. ثم یمیتکم، بیا مړ کوي کلم چې نه ټیره ورسی. نو بیا تاسو څنګه کافر کوي؟ د خدای پاک د قدرتو ته نه ګورئ. ثم یحییکم، بیا تاسو خدای پاک راژوندي کوي. ثم الیه ترجعون، بیا تاسو د الله ته رجوع کوي د حساب لپاره. اوس الله سبحانه و تعالی په بیا ژوندي کولو باندې دلیل تیروي، برهان. هو الذی، الله داسې ذات خلق لكم چې تاسو پیدا کړی دي ما په الارض، ټول هغه شان چې په ځمکه کې دي، جميعا ټول د تاسو لپاره چې تاسو ګټه په اوسه ګټه واخلئ او تاسو عبرت په دونه دا عبرت واخلئ چې الله خالق او رازق دې شان دی. ثم استوى، نو بیا الله جل جلاله دا شان ثم استوى الى السماء، دا ځکه کنه بیا الله قصد وکړو اسمانو ته. نو پس د خلقت مزکه نه الله جل جلاله قصد وکړو اسمانو ته. ثم استوى الى السماء فسواهن، نو دا برابر یې کړ 7 سماوات او اسمانونه. الله وګرځول، خدای فیصله په وکړه د وو اسمانونو محکم البنا
چې محکم د جوړدل محکم دي. نه دا دلیل دی کارا دلیل دی الله د قدرت دی. وهو بكل شيء عليم، او الله جل جلاله چې دی په هر شي باندې پوه دی. نو الله جل جلاله ستاسو په پیدایښت باندې هم قادر دی چې تاسو بیا ژوندۍ کوم. چې نو الله په هر شي باندې قادر دی. نو د هر شي د قدرت نه یو دا ده چې تاسو په پاست مرګ نه بیا ژوندۍ کوي. کله چې الله سبحانه و تعالی احسان وکړ په خپل بندگانو سره چې ما د نعمتونو ور په یاد کړ چې ما تاسو پیدا کړی او تاسو ته ټول هغه شان چې کوم ځکه کې د مې تاسو لپاره تابع کړی دي او ټول هم تاسو د نفع لپاره پیدا کړی دي. البته الله سبحانه و تعالی د شیانو د استعمال طریقه او چوکاټ دا خدای پاک د انسانانو ته نازل کړی چې د خدای پاک د اوامرو مطابق به د دغه شان نه استفاده کوي. او بیا خدای پاک دې ته دا ور په یاد کړل چې تاسو الله راوستئ د عدم نه وجود ته نو خدای پاک اوس دلته یو بل نعمت ور په یاد دی په دوه آیاتو کې. په دراتلونکو آیاتو کې بل نعمت ور په یاد دی چې ګوریا ما تاسو د پیدایښت ابتدا وکړه آدم علی السلام ما تاسو پلار پیدا کو بیا مې په باندې احسان وکړ. نو د پلار سره احسان کول د اولاد سره احسان دی په دې کې شک نشته چې احسان د اصل سره د احسان د فرع سره دی. نعمت په پلارونو باندې د داس دلیل لکه نعمت په زمانو باندې. نو دلته نور نعمتونه خو یاد کړل. نو دلته یو بل نعمت ور په یادوي چې هغه د آدم علی السلام چې هغه مخ خلیفہ وګرځولو مخ پیدا کو تاسو پلار او بیا هم د ځکه خلافت ورکو. نو دا د خدای پاک د خانه یو احسان د تاسو سره مناسبت یې هم ده. و اذ قال ربک للملائکه، او هغه وخت یاد کا چې وې رب ستا ملائکه ته یاد کړئ محمد چې کله وې رب ستا ملائکه ته وې چې د قصه په قوم باندې وکړه انی جاعل فی الارض خلیفہ، په تحقیق زه پیدا کوم کوم په ځکه کې یو خلیفہ پیدا کوم، زه پیدا کوم کوم ځنیون کوم په دمځکه کې داس یو څوک چې هغه نمائندګي وکا زمانه په تنفيذ د احکام زما کې چې هغه آدم علی السلام دی. نو قالو ورته وې ملائکه ورته اتجعل فیها. نو دا څنګه چې خدای پاک د ملائکه مشورې ته کوم ضرورت وو د بندگانو ته د درس ورکوي چې تاسو په امور کې مشوره وکړئ. قالو نو وې ملائکه داسې وې اتجعل فیها، آیات پیدا کوي فیها په تمځکه کې من یفسد فیها، داسې څوک پیدا کوي په سبیل د تعجب یې ورته وې او په دې سبیل یې ورته چې موږ دا د تانه د خبر غواړو موږ ځان پویو ولې ته دخلك امزکی خلافات غو ته ورکوي داسې چاته ورکوي. آیا ته ګرځوي په دمزکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې هغه په فساد کوي په دمزکه کې ويسفك الدماء وینه به توي ونحن نسبح امك تسبيحات وي بحمدك سر الحمد ونقدس لك او تا پاکي بیانو تا ته د پاکي نسبت کو. نو دی دا قیاس وکړو په جنیاتو باندې چې کدی شي کده انسان ته خلافت ورکړه دا بم داسې فساد وکړه لکه پیریانو چوک ځکه د خدای پاک ته وی چې داسې څوک ګرځوي چې هغه په فساد کا هم ځکه کې فساد کول لکه پیریانو چوک. قال الله تعالی ورته وی انی اعلم زډیر خپویم ما لا تعلمون په څه چې تاسو نه پوهیږئ کوم مصلحتونه چې د ما سدي اپ تاسو باندې خفي دي. ز ولید حکمت یم په هر شي کې په حکمت تاسو نه پوهیږئ. وعلم آدم الاسماء او ورکو دل آدم علی السلام ته نومونه كلها ټول نومونه د شیانو آدم علی السلام ته خدای پاک ټول ورکو دل. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې د هر شي نوم یې ورکو دو حتی د کاسه حتی د چمچې نوم یې ورکو دو هر شي نوم یې ورکو دو په مختلفو ژبو باندې او بیا د حکمت ورته وکړو چې دا نوم دی او د دې لپاره ده د چوکۍ د کیناستو لپاره ده او دا میز دی د کتاب د خولو لپاره ده. ثم عرضهم نو بیا د ټول شان آدم علی السلام ته ورخودل. ځنې علما وی چې آدم علی السلام ته خدای پاک یو استعداد ورکړ چې هر شي ته وکتل نوم به ورته واخستو دغه حکمت به وخودو. والله اعلم. خو په هر صورت الله آدم علی السلام ته علم ورکړ او ځنې مفسرین وی چې څو قسم علوم یې ورکړ. یو یې علم د اسماء ورکو، یو یې علم تشریعي ورکو، یو یې علم د امارت الارض مزکه د آبادی علم ورکو، بل علم سیاسی ورکو
د سیاست علم یې ورکو، د ټول علم زراعه یې ورکو، د ټول علوم یې ورکړل. نو د شیانو زده کول نو ګره دا صرف د نامونو زده کول ته خدای پاک علم وایي. نو د علم هغه کوم دی د پراخه دی. البته د خپل منځو کې د علوم یو په بل باندې فضیلت خبره ځان ته ده. نور چې کوم الله سبحانه و تعالی مؤمنانو ته لکه څنګه چې د دنیا او د آخرت په علوم باندې د علم معاد د آخرت چې د آخرت ژوند مخ په برابر کو د الله رضا لاسته راوړو، دا مسلمانانو باندې خدای پاک فرض کړی دی. نو همدارنګه د چې د دنیا د مسلمان هغه ژوند په ولاړ دی، اقوام د حیات چې په راغلی دی، هغه علوم هم خدای پاک مسلمانانو باندې فرض کړی دی. حتی امام غزالی سوي چې دا فرض کفایي دی په هر شي باندې چې قوام د حیات د مسلمان دی، چې د مسلمان ژوند په باندې ولاړ دی. د سوي چې هغه غدي فرض کفایي دی، یعنی لکه الته مثال ورکړ لکه علم الطب چې دا فرض کفایي نه دا معنا چې پاس د اسلامي عقیده نه د اسلامي علومونه نو مسلمانانو کې یو ډله باید دغه سوي چې هغه طبابت په مخبوزي، او داسې څوک وي چې هغه ریاضي په مخبوزي، او داسې څوک وي چې هغه علم صنایع خو د تخنیک علوم په مخبوزي، علم سیاست. یعنی د سړی په مسلمان وي اسلامي عقیده خپل په فرض عین ده. پس دغه نه بیا د فرض کفایي ده چې مسلمانان باید په هر هغه کې باید یو ډله ولري چې د مسلمانانو ژوند هند د دنیا او د آخرت دواړو د داسې هغه دی قرآن، داسې قانون، داسې اسلامي شریعت، دغه یو دین دی، د اسلام داسې دین دی چې د دنیا او د آخرت دواړو هغه د دواړو ژوندۍ قوانین پکې راغلي دي. نو وروخو د آدم علیه السلام ته د ټول شان علم وروخو. ثم عرضهم بیا وروړاندې کړل علی الملائکه په ملائکه باندې. نو ورته فقال انبئوني، الله ورته چې ما ته خبر راکړي بیا اسماء هؤلاء په نامونو د دغه شاونو ان کنتم صادقین، کې چیرته تاسو رښتینی وای په خپل ادعا کې په خپل ګمان کې چې حق د خلافت زموږ دی. نو حق د خلافت چې زموږ دی نو واخلې د نامونو د دې نامونه واخلې. نو څوک چې په دنیا کې خلافت کوي د نامونه به ازدوي، نو تاسو واخلې د نامونه. حاصل دا دی چې الله سبحانه و تعالی د آدم علیه السلام فضیلت ورته ښکارا کو، ملائکه ته ښکارا کو. هغه په څه ښکارا کو چې د آدم علیه السلام هغه شیان زده و چې د ملائکه نه وزده، او آدم علیه السلام یې خاص کو په تام معرفت سره، پورا بشپړ معرفت ورسره د آدم علیه السلام څخه د ملائکه سره و. آدم علیه السلام سره ټول نامونه، ټول اشیاء، ټول نامونه پیژندل، ټول شیان یې پیژندل، ټول اجناس یې پیژندل، ټول لغتونه یې پیژندل چې د ملائکه سره و. نو ځکه دی اعتراف وکړو په عجز او په قصور سره. نو ملائکه تاسو وایي قالو دوی وایي سبحانك پاکیده تعالی لا علم لنا مکت علم نشته الا ما علمتنا، مگر صرف دومره علم زموږ سدی چې تا موږ ته خودلای دومره علم. انك انت العزيز، خدای پاکه ته چې تعلیم یې پوي ته باندې څه پټ نه دی، او حکیم ذاتی الحکیم، هیڅ کار خدای پاکه دیتا به حکمت نه دی. قال الله ورته یا آدم علیه السلام انبئهم ته خبر ورکا بیا اسمائهم په نومونو د دغه شاونو باندې. نو فلما انبئهم، نو چې کله آدم علیه السلام خبر ورکو بیا اسمائهم په نومونو د دغه شاونو باندې ټول ورته وخوردل، هر یو نوم او حکمت دی ورته ودای نوم دی د حکمت لپاره پیدا شو. نو قال ورته وی الله الم اقل لكم، آیا ما تاسو ته نو ویلي انی اعلم غیب السماوات، چې په تحقیق رزچم زه ډیر خپویم په غیب شانو د اسمانو د مځکه. الله ورته ملائکه ته ما تاسو ته نو ویلي، ما تاسو ته خبر نه ورکړ چې زه پویم کوم شان چې غیبی شان چې پاسمانو په مځکه کې دي، ستاسو نه کوم شان غیب دی په باندې زه پویږم. و اعلم، او زه پویم ما تبدون په غوڅه چې تاسو ښکارا کوي، و ما کنتم تکتمون، او په غوڅه پویم چې تاسو پټوي، چې تاسو دعوا چې زموږ نه به افضل مخلوق خدای نه پیدا کوي. نو و اذ قلنا، هغه وخت یاد کړئ. نو دلته خو آدم علیه السلام په خلافت څخه خاص کو، د نعمت خدای پاک ور یاد کو. نو او علم خدای پاک ډیر علم خدای پاک ورکو دته چې ملائکه دغه عاجز وي. په دو آیاتو کې یو بل تکریم مخترف یادوي، بل کرامت دی چې هغه د کرامت دی چې خدای پاک دته د اکرام ورکو چې ملائکه ورته د ملائکه په وړاندې دای مسجود کو. یعنی دا معنا
چې خدای پاک ورته وایي چې اوس نو احترام وکړي د آدم علیه السلام. نو د آدم علیه السلام احترام کول چې دي د دې تکریم د دې تشریف، نو دا چې دی نو د حقیقت کې د ټول اولادې لپاره د یو شرافت دی. نو د خدای پاک یو بل نعمت ورکړي یادوي چې خدای پاک ملائکه ته امر وکړي چې تاسو سجده ورته وکړي. وإذا وغد یاد کړي قلنا چې موږ وې ملائکه للملائکه ملائکه ته اسجدوا لآدم چې تاسو سجده آدم علیه السلام ته وکړي. فسجدوا ټول ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړ. ابلیس د ملائکه په نیاز کې څه کول؟ تفسیر کابلی کې لیکي چې په اول په ځکه کې پیریانو فساد وکړو، نو خدای پاک ملائکه ورته راولېږلي چې د پیریان مړه کوي او جزیرو او غرونو ته وشړی د ځمکې نه. نو په د پیریانو کې یو پیری نو دو ځان عابد ونیو، عبادت یې شروع کړ، دو فساد نه کولو، خدای عبادت یې د دې لپاره کو چې د ځمکې خلافت دی وی چې د پیریان خو نور شړی راشه عبادت شروع کا چې تا ته د خلافت تا ته خدای پاک درکو. د عبادت یې کوو، خدای عبادت یې دغه لپاره کوو، دای د خلافت لپاره کولو، د خدای لپاره نه کولو. ملائکه نه پیږي، ملائکه د ځان سونی وو، نو حتی ته اسمانو ته کوم ځای پورې بولو. نو چې کله خدای پاک ملائکه ته ووی چې آدم علیه السلام پیدا کوم د ځمکې د خلافت لپاره، نو ابلیس دلته کې نه پیدا کړ چې هو مخ عبادت د خلافت لپاره کړی وو، نو دا کې نه پیدا کړ. اوس د خلافت د ماده لاسه ووته. نو چې کله خدای پاک ورته ووی چې سجده ورته وکړي ملائکه ته آدم علیه السلام ته سجده وکړي، نو دلته اېده کې نه اېده پټ شي خدای پاک ملائکه ته ورښکارا کړل، نو دا سجده ونه کړه ځکه د عبادتونو د مخشي لپاره کړی. نو ملائکه ځکه د څنګه کې دای نیولای وو چې ملائکه د پسره نه پیدل، د زړه مالک خو یوازې الله دی، او د خدای پاک اراده دا و چې دوی ته غپټ اسرار ورخاره کو چې هغه تاسو په څنګه کې نیولای وو پزړه تاسو نه پیدلای دو د عبادت د خلافت لپاره کولو. نو وایي قلنا هغه وخت یاد کوي چې وې للملائکه ملائکه ته اسجدوا لآدم چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان داسې ودرو ابا منع یې راوړه مستكبر کبر یې وکړو وکانه من الکافرین او دا د الله په علم کې د کفارو نه شیطان. وقلنا مغورتوي يا ادم اسكن اي ادم عليه السلام توسا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اي ادم عليه السلام توسا تا او استاد زوجه به هوا په جنت کې وسی وکلا منها او خرید د جنت د میونه حيث شئتم هر ځای د جنت نه چې تاسو اراده وي وکلا منها رغدا او تاسو خرید د میوه د جنت نه پرمانه وخوري واسع هر چته مچ خوټوي ولا تقرب هذه الشجره او تاسو نږدې نشئ دغه ونه ته دغه د انګور یا دغه غنم پټی ته منځ دکې فتكون من الظالمين چې تاسو بیا شئ د ظالمانو نه چې ځان به ظلم وکړي ځان به باندې ظلم وکړي د نعمتونو به ځان محروم کړي. غازل لهم الشیطان نو دوی وخوي ول شیطان دواړه وخوي ول شیطان به ورته راغلو د جنت دروازې ته د لارې ځای نه به نو دا وسوسه ورته به د جنت دروازې نه یو آدم علیه السلام کې د دوه بوټي نه تاسو خوراک وکړو تاسو به ملائکه شئ او د مشت پر په جنت کې وي قسم یې ورته وخوړل وی د آدم علیه السلام هغه امر ور شوی وو نو په دې خاطر باندې بس دا دغه خوراک وکړو. نو بیا هغه څه وشول چې څه وشول فازلهم الشیطان پس وخوي ول دوی شیطان ان هدا د جنت نه سبب د اغواسه سبب د خوراک سره دای په ذلت کې واقع کړل دای په خوراک باندې د دونه هغه کړل د جنت نه اغوا کړل وای خو فاخرجهما نو دوی دواړه راويستل شیطان مما کان فيه دغه ځای چې دوی پکیو دواړه پکیو وقلنا هبتو موږ ورته وای چې تاسو کوڅ شي د جنت نم ځکه ته خطاب آدم علی السلام به هوا ته دی او د دې اولاد بعضکم لبعض عدو بعض استاسه د بعض د نور د پر دښمنان وي
ځنې وی چې خطاب آدم علی السلام بی بی حوا او ابلیس درې ورته ولکم فی الارض او د تاسو د پاره په مځکه کې مستقرون د استقرار ځای د استقرار وی چې الته اقامه وکي الته ووسی ومتاع الی حین او تاسو د دنیا د نعمتونو په ګټه واخلئ الی حین ته یو وخت پورې ته وخت درتللو د نیټیس تاسو فتلقى آدم نو چې کله جنت نرکوس شول نو زده کړې آدم علی السلام من ربي د خدای پاک د خدای پاک نه زده کې الله په زړه کې ورواچول کلمات څو کلمې وي هغه دا ربنا ظلمنا انفسنا دای جړل چې خدای موږ ظلم وکړو په خپل ځانو نو چې ته موږ ته بخنه ونه کې موږ به ته مندون کړو شو فتاب علیه الله رجوع رحمت په وکا انه هو التواب الرحیم دا الله چې ډیر خطبه قبلون کوي او مهربان ذات دی رحمت یې وسع دي بندگانو لپاره قل نهبتو موږ ورته وایو چې کوم شي منها جميعا د جنت نه ټول دغه د کوزیدلو تکرار بیا راغلو د امر تکرار شو د تاکید لپاره او د دې لپاره چې بیان کا چې آدم علی السلام نستا اقامه ستا درکېدل وسیدل ځکه کې د جنت کې نه دي د ځکه نه ورسته بیا تر ځکه دا تکرار ورته وکړو چې دای په دوه باندې پوي شي یو د تاکید لپاره بل د دې لپاره چې دوی د خبر واضح شي چې وسیدنه څنګه کېده فاما یاتینکم کچرته تاسو راغلو خامخ زما د خانه هدن هدایت زه چې تاسو ته کوم پیغمبر کتاب درولېګم نو فمن تبع هدایا وسوک چې ایمان راوړي په ما باندې او عمل زما په طاعت او کزما د هدایت تابعداري وکړه ولا خوف علیهم دوی باندې بډار نه وي ولا هم يحزنون او نه بغمجن وي په آخرت کې والذین کفروا او هغه کسان چې کافرون شوی دي وکذبوا بیااتنا او دوی تکذیبوي زموږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا د ور خوندان دي هم فيها خالدون دوی به د همیشه پر پور کی صدق الله العظیم.